Hello grade 7, good morning, welcome to your English class. ګرانو زده کوونکو خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله یم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. تیره جلسه کې موږ دویم څپر کې پیل کړ چې په دویم څپر کې موږ lesson 1 ویل. In a previous lesson we have studied lesson 1. In this session we are going to study lesson 2. په دې جلسه کې امی جمله را پس سمیم په دې جلسه کې موږ دویم lesson وایو یا دویم لوست وایو. Unit 2 lesson 2. Unit 2 lesson 2 page number 15 up to 16. ښه ګرانو زده کوونکو بیا هم موږ تل په څیر وکابلري لرو، لغتونه لرو، تور انګلیش توري لرو چې د هر توري لپاره دوه لغات لیکل شوي. تاسو دا لغتونه د دې تلفظ همداسې سپیل زده کوئ. ښه ګرانو زده کوونکو اولنی توري څه ده؟ کیو. د کیو نه شروع کیږي. کیو ده RST. نو د کیو لپاره دوه لغات لیکل شوي. یو ده کوارټر. کویل. د آر لپاره رابرټ. بل رابټ. د اس لپاره ساندویچ او بل ساکر. د تی لپاره ټومیټو او بل ټایګر. ښه ګرانو زده کوونکو اوس معنا وایم. کیو کوارټر ربع څه ته وایي؟ ګرانو زده کوونکو موږ مثلا داسې یو دایره لرو چې دا څلور تقسیم کوو. نو دا یوه برخې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو ربع یا هم کوارټر. دا څه ده؟ کوارټر یا هم ربع یعنی څلورم حصه. بل کویل یعنی زرکه. بل آر رابرټ څه معنا؟ یعنی ربات چې موږ پښتو کې هم ورته ربات وایو. بل رابټ سوی. بل د اس لپاره ساندویچ چې د یو خواړه نوم ده ساندویچ. او بل ساکر یو ورزش د ګرانو زده کوونکو چې موږ ورته څه وایو؟ په پښتو کې هم ساکر وایو. بل ټومیټو رومي. او بل ټایګر پړانګ. نو یو ځلې بیا وایم تاسو یوازې تلفظ ته غوږ ونیسئ. کیو کوارټر کویل. آر رابټ. اس ساندویچ ساکر. ټی ټومیټو ټایګر. اوس په سیکشن بی کې تاسو څه کوئ؟ د هر لغت لپاره د هر توري لپاره یو لغت تاسو لیکئ. څرنګه چې دلته موږ د کیو لپاره کوارټر وویل. اولنی توری کیو راځي. نو همداسې تاسو هم ګرانو زده کوونکو د هر توري لپاره یو نوی لغت تاسو جوړ کړئ چې همغه توري باید د لغت په سر کې راشي. مثلا د آر لپاره روم اول کې څه راځي؟ آر راځي. نو اوس په سیکشن کې راځو. complete the words with suitable letters and use them in sentences. اوس یو مناسب توری تاسو پیدا کړئ او خانه خالی کې ولیکئ ترڅو چې د هغه نه یو معنادار لغت جوړ شي. د اول نه شروع تر نهمه پورې. نو څه فکر کوئ؟ په اول کې څه راځي ګرانو زده کوونکو؟ کوارټر کیو راځي. نو همداسې په پنځم کې تی راځي. 10 EN لیکل شوی ده. نو کله چې موږ تی هم ورسره ولیکو 10 یو معنادار لغت جوړیږي چې 10 څه ته وایي؟ لاس. داسې آخرنی ټومیټو تی راځي. ټومیټو څه معنا؟ ټومیټو یعنی رومي. اوس بله صفحه Unit 2 lesson 2 conversation. بیا هم موږ کنورسیشن یا محاوره لرو ګرانو زده کوونکو چې د شاګردانو او د استاد ترمنځ. دلته ټیچر good morning students. سهار مو په خیر شاګردانو. Are you ready for the test? آیا تاسو د امتحان لپاره آماده یئ؟ Are you آیا تاسو ready څه معنا؟ یعنی آماده. For the test یعنی امتحان. آیا تاسو د امتحان لپاره آماده یئ؟ Student شاګردان No sorry teacher. نه بخښنه غواړو استاد. بیا استاد څه وایي؟ Teacher let's start. راځئ چې پیل کو. نفیسه pick up 3 books. دا 3 کتابونه واخله یا جیکه. pick up یعنی جیک کول. جیکه take them to عالیه او عالیه ته بوزه یا عالیه ته ورکه.
دلته نفیسه آلیا this books are for you. آلیا دا کتابونه تا لپاره دي. یعنی هغه کتابونه چې استاد نفیسې ته وویل چې علي ته ورکه، اوس علي ته راغلی وایي چې دا کتابونه تا لپاره دي. ټیچر استاد. نرګس open the window near my table. نرګس هغه کړکۍ چې زما میز په څنګ کې د هغه خلاص که. then close the door او دروازه بند که. دلته window کړکۍ open خلاصول، خلاص که. near نږدې. then close the door. close څه معنی؟ یعنی بند که. door دروازه. ښه ګرانو زده کوونکو اوس راځو ګرامر ته. بی سیکشن کې مونږ ګرامر لرو. ګرامر چې زمونږ ګرامر ده demonstrative pronoun. demonstrative pronoun څه معنی؟ اوس وایو. زمونږ ګرامر demonstrative pronoun. demonstrative pronoun څه معنی؟ یعنی اشاروي ضمایر. هغه ضمایر چې د اشارې لپاره موږ استفاده کوو. اشاروي ضمایر. ښه موږ څلور demonstrative pronoun یا اشاروي ضمیرونه لرو. هغوی this ده، this، بل ده، that، بل، these او those. this او that چې ده د مفرد لپاره استفاده کیږي. د څه لپاره؟ د مفرد لپاره. مفرد لپاره. او بل these and those د جمع لپاره. او بل ګرانو زده کوونکو this او these دا دواړه د نږدې لپاره استفاده کیږي. دا او دا یو څه چې مونږ ته نږدې وي د هغه لپاره مونږ دې نه استفاده کوو. بیا مفرد او جمع فرق کوي. نږدې لپاره او بل دا that او دا هم those. دا د څه لپاره استفاده کیږي ګرانو زده کوونکو؟ دا د لرې لپاره. یعنی یو څه چې مونږ نه لرې وي د دې نه استفاده کوو. یو ځلې بیا وایم demonstrative pronoun اشاروي ضمایر. مونږ څلور اشاروي ضمایر لرو. this، that، these، those. نو ګرانو زده کوونکو دا چې دا دواړه this او that دا دواړه د مفرد لپاره استفاده کیږي. مثلا دا چې دا د دې لپاره مونږ څه استفاده کوو؟ this او بل that. البته بیا لرې او نږدې فرق کوي. او دا دواړه these او those دا دواړه د جمع لپاره استفاده کیږي. یعنی د دې لپاره مونږ څه استفاده کوو؟ یا these یا هم those. بل دا this چې دا د نږدې مفرد لپاره استفاده کیږي. یعنی دا ماته نږدې ده. اوس د دې لپاره زه څه استفاده کوم؟ this استفاده کوم. هم مفرد ده هم نږدې. دې لپاره زه this استفاده کوم. او که دا لرې وي مثلا هلته معنی لرې وي بیا د دې لپاره زه څه استفاده کوم؟ that استفاده کوم. مفرد ده مګر بیا معنی لري. فکر وکړئ چې دا لرې ده. بیا د دې لپاره کله چې اشاره کوم دا څه ده؟ دا that. او بل ګرانو زده کوونکو these چې دا د نږدې لپاره استفاده کیږي. مثلا دا دواړه اوس جمع شو. د دې لپاره زه څه استفاده کوم؟ these. مګر اوس چې لرې ده دلته وي بیا دلته څه استفاده کوم؟ those. اوس دا څه ده؟ those. ښه اوس کتاب ته راځو. دلته مثالونه وایو. this، that، these، those. this is a book. this is a book. وګورئ دلته کتاب نږدې ده یا لرې؟ this is a book. نو دا نږدې ده.
دا څه معنی؟ دا یو کتاب دی هغه چې نږدې ده. یعنی اوس زه داسې ویلی شم چې this is a book. اوس اشاره کوم this is a book. دا نږدې ده ماته. هم دا څه ده؟ مفرد. this is a book. او بل ګرانو زده کوونکو یعنی موږ څو کتاب ولرو د هغه لپاره او موږ ته نږدې وي د هغه لپاره موږ څه استفاده کوو؟ these are books. these are books. دغه کتابونه دي. بل that is a bag. that is a bag. اوس وګورئ دلته اشاره کړې یعنی لږ لرې ده. that is a bag. هغه څه ده؟ یو بکسه ده. بل those are bags. دلته اوس هم جمع شو هم لرې. those are books. هغه کتابونه دي. اوس ګرانو زده کوونکو A سیکشن ته راځو. complete with this, that or these, those. اوس تاسو دلته وګورئ کوم یو چې جمع ده د هغه لپاره these او those استفاده کوي او هغه چې مفرد ده د هغه لپاره this او that. مثلا اولنۍ دلته وګورئ r راغلی. r یعنی معمولا چې شیان جمع وي د هغه لپاره موږ r استفاده کوو او بل په آخر کې ګلاس es هم لري. نو دا جمع ده د دې لپاره موږ اوس موږ ته معلومه نه ده چې دا نږدې ده یا لري. نو تاسو کولی شئ یا these استفاده کړئ یا هم those. those are glasses. these are glasses. بل شپږم ته راځو ځکه چې پنځم هم جمع ده. اوس شپږم ته راځو. is a line. is د مفرد لپاره استفاده کیږي. اوس ګرانو زده کوونکو دلته څه کوو؟ this یا that نه استفاده کوو. اوس دلته this is a line یا that is a line. اوس B سیکشن ته راځو. هغه بل تاسو کورنۍ دنده ده چې د دې ځوابونه کومنټ کې ماته ولیږئ. Look at the picture and complete the sentences with this, that or these and those. ګرانو زده کوونکو دلته تصاویر تاسو ګورئ چې یو نږدې ده او بل لري د هغه لپاره هغه چې جمع ده او مفرد ده دا هم تاسو ډک کړئ. اولنۍ are bags. اوس دا بکسه نږدې ده یا لري؟ نږدې ده. هم جمع ده هم نږدې. نو د دې لپاره موږ څه استفاده کوو؟ these. these are bags. همداسې که دویم هم زه ووایم is an orange. مفرد ده مګر لري. بیا د دې لپاره موږ باید څه استفاده کوو؟ that is an orange. that is an orange. نو څلور بل چې پاتې کیږي تاسو کورنۍ دنده ده او بل C سیکشن کې in pairs ask about things in your classroom. اوس تاسو په صنف کې ګرانو زده کوونکو د هغوی نومونه خو تاسو زده که مثلا بورډ ده، مارکر ده، پن ده، پنسل ده. نو هغه چې لرې ده څه رقم موږ کولی شو پوښتنه وکړو او هغه چې نږدې ده یا کولی شو اشاره وکړو دا تاسو بل پارتنر سره تمرین کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو نو دا و زموږ نننی درس. په دې هیله چې نننی درس نه مو یو څه زده کړي اوسئ. زموږ درس همدلته پای ته رسیږي. انشاءالله په بله جلسه کې نوی لیسن وایو. تر بله جلسې ښه وخت. خدای پامان.